وګدا واقع امام ابو قلابه رحمه الله مبارکي علماء دغه په تاریخ کې لیکلي ده چې تفصیل د واقع نه د غرض مختصر انداز کې ته اشاره کوم چې د صبر په بنیاد چې صبر د مصیبتونو په وخت کې ډیر مهم دی او د الله شکر ادا کول د مصیبتونو په وخت کې په دې باندې الله ډیر خوشحاليږي او راضي کیږي. امام ابو قلابه یو ډیر اوچت انسان تیر شوی د تابعی دی، یو مجاهد په هغه زمانه کې هغه وی زه په دې مرابط د سواحل باندې ګرځیدلم، اسلامي سرحدونو باندې یو ورځ وې زه ګرځیدلم په صحرا کې دا سیډر لري زه ته لاړم، یو ور شانتي جونګړه و هغه نه وای आवाज را روانو وای زورم چې سبب څوک دی که څوک یې زمو سره کومک وکم که څوک مریض یا بیمار یا فقیر یا مصیبت کې واقع نو چې ورنږدې شوم یو د سړی आवाज را روانو چې د الله ډیر صفاتونه بیانول، الحمدلله والشکر لله، د الله ډیر صفاتونه بیانول، چې په خله باندې ورتل د الله حمدونه او د الله صفاتونه بیانول. وای مور چې لکه دا څوک دی الله په سن نعمتونه کړی دي چې دا دونه د الله صفاتونه بیانې لګیا دي. چې ورله مو جونګړی ته ورونه وتم چې مې کتلې سړی دی پروت دی فالج والے دی ټول بدن چې کم دی سخت کمزور دی او بیمار دی را پاسې دیم نشي صرف تاسو به روغه ده او لګې دی په دې چې باندې الله رب العالمین صفاتونه او دغه حمدونه شروع کړی دي. وای ما ډیر تعجب وکړ چې رتا باندې دا حالت جوړ دی کوم نعمت دی په دې وخت کې چې تا باندې الله رب العالمین کړی دی چې ته لګې په یو سمای د الله صفاتونه او دغه حمدونه بیانې. وای ما ته چې الله رب العالمین دې بتا رحم وکي ته سو کې هغه چې زو کتلم طبعا الله سن نعمتونه کړی دي واغي ول چې الله رب العالمین په ما باندې دومره احسانات کړی دي او الله رب العالمین نزه دومره راضیما چې دا جبه مې پاتې ده چې جبه مرانه واخلي کنه دا ټول بدن رانه واخلي او ختم میکنو به مې زده الله رب العالمین راضی مو دا شکر باندې کوم. وای ما ته ویل چې نور خبرې پریدا زما یو زویو هغه مالګره د ضرورت په شدت ته زما خدمت به کو هغه ته د ډیر وخت وښوس نه راغله زاغي ته پریشان یم چې دا بچرته ته لګور شه دا وګوره او دې چلاو ته موګر سي په دې صحرا کې د شګو یو ډیر کې شاته چې کوم دغه پروتو مړو حیوان چرته راغله او شلولې او مړ کړو. وای زه ډیر سخت پریشان شوم چې الله دغه بیمار دی غریب دي ته به څنګه اوس دا خبر ورکوم چې تاسو حیوانات مړ کړي شلولې دي. ډیر پریشان شوم انتهایی سوچ مې کو ځان سره چې دې ته اوس په کومه طریقې سره دا خبره ز پیش کوم. وای چې راغلم سلام می په واسه ویل چې څنګه چلو شو زما زوی خو دې ونه لیدو. وای ما ته ویل چې ایوب علیه السلام باندې الله رب العالمین دومره غټ مصیبت راوستیو هغه څه کړیو وای صبر کړیو ان وجدناه صابرا. ابراهیم علیه السلام باندې الله رب العالمین څومره لوی مصیبتونه راوستیو سی کړیو وای صبر کړیو. دا تفصیل مو ته شروع کو. وای ما ته ویل چې اوجز رحمک الله مختصره خبره وکړه څه چل شوې ده. وای ما ته چې بس الله رب العالمین چې بنده باندې مصیبت راولي هغه باغی باندې صبر وکړي الله په بدل کې جنت ورکړي. استاذوی چې کم دین هغه وفات شوی دی چرته لار کې حیوان هغه مړ کړی دی غیر چې خیر دې پروانه کې ان لله و انا الیه راجعون هو اله او خپل مخری حالات کې د دینه پس دغه مزن کدن شروع شو استوي وفات شو په دغه ځای باندې مړ شو. وجه ډیر سخت پریشان شوم چې دا اوس څه طریقې سره دفن کوم بهر تر اوترم لار کې مالک سوق را سره راشي نو هغه بزراولم دا به دفن کو جنازه به پیو کو مسلمان دې خخې کو. وایي بهر تر اوتلم څه خلک وای را روانو هغه مویزان سره کړه مو ته تاسو راشي دلته یو کس دی هغه دفن کو. هغه چې سره کله راغل ما دا پته نه و چې دا سړی څوک دی. وایي چې کله د مخ نه ولا کپړو چته کړو چې وی کته ټول خلکو په چغو باندې شروع کړو وی جوړلې او ما ته چې دا څوک دی وای دا خو ابو قلابه دی کنه. ابو قلابه ډېر مشهور عالم په هغه زمانه کې تابعی و. دا خو ابو قلابه تابعی دی ډېر لوی عالم ټول عمر د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کړی دي ټول عمر علم بیان کړی دی د الله رب العالمین بندگی کړی ده الله رب العالمین اطاعت کړی دی هغه ته سرټیټ کړی دی د الله رب العالمین په اطاعت کې ژوند تیر کړی دی دا یو نیک انسان دی. نو ما ډېر تعجب کوم چې ګوره د انسان څومره پوهه انسانو چې دومره سخت مصیبت په حالت کې دومره صبر او د الله رب العالمین شکر ادا کوي. زموږ عزت مند موږ او تاسو باندې کې داسې مصیبت راشي موږ چرته شکر وباسو چې من کې غټ بزرګ نو لکه څنګه صبر به وکي. شکر خو ډیره لري خبره ده داسې سخت مصیبتونو کې شکر دا کس وای زه بیرانه مو ډیر سخت پریشان مو د شوم وای شپې چې کله د شوم په خوب کې ورا تراغه ما دې تاسو کو چې ابو قلابه ما فعل بك ربك الله رب العالمین تاسو سره سم عمل وکړي خسته کپړې چولې وي او د جنت بنگلې چې کوم د چولې شنه جوړې وای چولې و د جنت او د جنت بنگلې چولې او تاج وي په سر ډیر ناشنا حالت کې مې ولیدو جګ جوړو خسته مزیدار. ما ته فرمایل ان لله درجات لا تنال الا بالصبر عند البلاء
والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. وی الله رب العالمین په جنت کې درجه تیاری کړې دي اوچته هغه نه حاصلېږي مگر په درې کارونو باندې. یو بالصبر عند البلاء، د مصیبت په وخت کې صبر کول، والشکر عند الرخاء، او کله چې پراخي نو به ناشکری نه کول، د الله نافرمانی نه کول، عاجزي کول، شکر استل د الله رب العالمین. مع خشیة الله عز وجل في السر والعلانیه، په پټه کې او په ښکارا کې په هر حالت کې د الله رب العالمین یې راو داغینه خشیت او داغینه یریدل. وای په دې سره الله رب العالمین دغه درجات خپل بنده ته مؤمن بنده ته ورکي. او وی فرمایل ما ته الله رب العالمین بخنه وکړه مغفرت راته وکړو. امام ابن حبان رحمه الله دا واقعه په روضۃ العقلاء په کتاب کې راوړی دا او صحیح واقعه ده.